چیرې تاسو ډېرې زیاتې چای استعمالوئ نو دا ستاسو د صحت لپاره ډېرې زیاتې نقصاني دي، ځکه چې د چایو نقصانات دا دي چې په دې کې کیفین دي او د کیفینو نقصانات دا دي چې دا د وینې نه آیرن جذب کوي، ورسره کیلشیم او آیرن یو داسې طاقت دی د انسان بدن دپاره چې د انسان د بدن نشونما ورسره کیږي او کیلشیم زموږ هډوکو ته ډېر زیات ضرورت دی او د آیرن بله فایده دا ده چې دا په وینه کې کم هیموګلوبین چې ورته ویلی شي هغه ډېر زیات جوړوي او په هغه کې مدد ورکوي. تاسو ډېرې زیاتې چای څښلې نو د هغې سره ستاسو په وجود باندې دا نقصانات راتلی شي چې ستاسو وجود ورسره ستومانۍ شکار کیدی شي، تاسو په مغزو باندې بوج راتلی شي کوم ته چې سټرس ویلی شي، تاسو د وجود نه خوب ورکولی شي کوم ته چې انسومیا ویلی شي، تاسو ورسره بار بار معده کچه کېدو طرف ته تللی شي کوم ته چې نوزیا ویلی شي، تاسو معده ورسره خرابېدی شي، ستاسو معده به بار بار سوی کوي کوم ته چې هارت برن ویلی شي. هر یو څه چې د خپل مقدار نه زیات شي د هغې نقصانات شي. همدغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره ډېر مستقیم در سره